بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو وزیر محمد ما او په دا وخت کې زه په در ادم خیل کې موجود ما سره فاطمه خان موجود دی، کوم چې د کویلی منیجر دی. د دنه به منګه د کویلی په حواله سره منګه تاسو کو چې دی ته دلته کې څه مشکلات دي د صوبایي حکومت نه مرکزی حکومت نه دوی څه مطالبه لري. په هغه حواله سره به منګه د فاطمه خان منیجر صاحب نه تاسو کو. او السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشرور ډیره مهرباني منیجر صاحب دا راته وایي چې په کوله کې د څو وخت نه کار کوي؟ کوله کې تقریبا زما څه 15 کاله کېږي. 15 کاله د کېږي. ها منیجر صاحب دا راته وایي چې تاسو ته بنیادی مسایل څه دي؟ موږ ته خو په در ادم خیل کې دا مشکلات دي چې 2 میاشتې 3 وشوي چې زمونږ مزدور ته پیسې نه دي میلاو شوي. کوله په بل ورځ ګاډي لوډېدو چې دا پورې ولاړم دی وسه او موږ ته دا تکلیف و چې په خرچې پیسې د چا سره نه وي. خاصدارو ګاډي راغله چې په دې کوله شته دی دا لاندې هم داسې شوی او بیا موږ روډ ته وتیو. په روډ کې موږ روډ بلاک کړو، په هغې کې موږ خپله قرباني ورکړه نو هله دا کوله چوته شوه او اوس هم دا کوله پرته را زمونږ سره د خرچې پیسې درک نشته دی او ټیکهدارانو سره نورې نشته. تر اوسه هغو د جیبه په موږ خرچه وکړه. منیجر صاحب دا راته ووایه چې موږ ولیدل په زیاتو مینونو کې د 18 سال نه کم ماشومانان چې دي د کویلي کار کوي او د قانون مطابق 18 سال نه کم ماشومانانو باندې پابندي ده. څه د والدینو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ نو دا چې هغه خو مجبور خلک دی چې هغو سره دا وسایل نشته چې سبق پې ووایي. نه صوبایي حکومت ورسره څه همدردي کړې ده نه ورسره مرکز کړ ده، هېڅ چا ورسره نه ده کړې. د شانګلې خلک چې ټول کوره کې مري نو په دې وجه مري چې هغو مجبوره دي او مزدوري کوي. نو په دې وجه هغو ته تکلیف دی چې کور خرچی نه غریبانان خلک دی. په دغه وجه باندې هغو ته دا ټینشن دی او موږ سره نه حکومت څه همدردي کړې ده او اوس دا حکومت دا کوله زموږ بند کړې ده. ټیکهداران چې دي هغو د جیبه موږ له پیسې راکړي دي. موږ سره د ټیکهدارانو باندې زموږ څه اعتراض نشته خو نور هغو سره هم نشته. منیجر صاحب دا راته ووایي چې شوکت یوسفزۍ صاحب چې کوم دی د لیبر وزیر جوړ شوی دی، د در ادم خیل وزټ یې کړی دی؟ راغلی دی ستاسو تپوس مپوس لا نه دی کړی چې دلته مړي هم شي هغې له هم نه دی راغلی. موږ نه دی لیدلی خپل ځاني. موږ چې څه قرباني د شوکت یوسفزي سره ورکړ ده د هغې متعلق هغه زمونږ هېڅ پوښتنه نه ده کړې. نو څه حده پورې مطمئن یې؟ یاره د دې پورې مطمئن یو چې زمونږ نه ته موږ هلته څه تپوس کړ دی چې ته موږ له څه کار وکړه. هغه خلکو له کوي چې هغو نه د هغه تمه کېږي چې هغه لږ سرمایداره وي، د هغو نه یېرېږي. د غریب اوټو له هم خلکو ورکړ دی، مخکې کړی دی. د ادم خیل کې مړي شي دي او څه په یو مړی پکې اوس هم مین کې پروت دی. دې ته هغه نه دی ښکاره شوی. منیجر صاحب دا راته ووایه چې نیک محمد شهید چې کوم دی د هغه تعلق د شانګلې بڼ سره و. بڼ سره و جي. هغه هم په کالاخیل ماین نمبر 41 کې اوس هم پساو دی پروت دی پکې جي. نو څه به ویل غواړي هغه حوالې سره؟ هغه حوالې سره خو د هغې دا خبره ده چې موږ تلي په هغې کې موږ د ورځې هم قرباني ورکړ ده، لیبر مې بیل دی، د شپې هم ورکړ ده. نه شوکت یوسفزی راغلی نه ما بل څوک لیدلی چې هغه زمونږ مشر و. د هغې هغه قرباني ورکړه چې دې ته تاسو ته زه یا انعام ورکوم یا دې کې زه خپله څه قرباني ورکوم یا د هغه کور ته ما څه پیسې ورکړې. موږ خو دا شی نه دی لیدلی. څه 10 لک روپو اعلان هغو کړی دی نو هغې نه تاسو مطمئن چې 10 لک روپو باندې به د هغو؟ یاره دا پیله ځل دی چې ما واورېده نه شوی دی. زمونږ سره دلته اکسیډنټ شوی 5 لک روپۍ ساز دی په در ادم خیل کې. د صوبایي حکومت نه او د مرکزي حکومت نه څه مطالبه لري؟ دا مطالبه ده چې زمونږ څه سپورټ یې وکړو. زمونږ نه لاندې مړي شي دي د هغو هغه صوبایي حکومت او د مرکز یو دغه غریبانانو دپاره 1 روپۍ نه ده ورکړي. کاغذونه خلک وړي او بیرته راوړي او د 4 کاله وشو 1 روپۍ د حکومت د طرفه نه ده میلاوه هغو ته. درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام، اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف. قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نه تر 9م کلاس پورې داخلي شروع دي. هیډې پبلک سکول درگئی، مین جی ٹی روڈ درگئی. رابطہ نمبر 0334 844 78 28.